السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ. په ټیک ټاک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې ویډیوګانې، پوسټونه او لیکنې تر سترګو کېږي چې ګواکې پی ټي ایم د جنګ اعلان کړی. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ. پی ټي ایم یو ولسي حرکت دی او ولسونه د دولتونو په وړاندې جګړې نه کوي او نه یې کولی شي، نه دومره توان لري. پی ټي ایم او ټي ټي پي ډیر زیات توپیر سره لري. پی ټي ایم د ولس له منځه راپورته سوی یو حرکت دی او ټي ټي پي یوه ډله ده چې د یو چا لخوا نه، د یو ادرس لخوا نه حمایه کېږي، وسله ورکول کېږي، ټوپک ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، جګړې ته اماده کېږي. هغوی ټریننګ سنټرونه لري. همدا ډول پی ټي ایم او طالبان دوی سره توپیر لري. پی ټي ایم په کوز وطن کې او په بر وطن کې د ولسونو ملاتړ لري او طالبان همدغسې یوه 20 کاله چې په افغانستان کې جګړه دغه طالبانو کوله، د دوی تر شا څوک ول؟ خو همدغه پاکستان، همدغه د پاکستان مدرسو کې د دوی ټریننګونه کېدل او بیا په افغانستان کې دوی په دوی باندې جګړه کوله. څه فکر کوئ چې د کوز وطن خلکو کې به دومره توان او انرژي چې د پاکستان پسې، اصلا کې پاکستان سره د دوی جګړه نه ده، د دوی جګړه له انګریزانو سره دی. دوی به په کوم ډول اوسي کولی چې دغسې یو اتومي هیواد په مقابل کې دوی راپاڅېږي، د یوه کلشینکوف سره جګړه وکړي؟ دغه ذهنیت مو خدای ته وګورئ لرې کوي. ولسي حرکتونه او دغسې ډلې چې ټي ټي پي د طالبان دي او نور، دوی توپیر سره لري. او که خدای مه کړه دغسې یو حالت رامنځته کېږي، دا خو به د پښتنو جذر پې وباسئ. دې ته د بغاوت نوم ورکول کېږي او د بغاوت تر نامه لاندې به د موږ د پښتنو بیخ ور وباسئ. ځانونه سادهګان مه جوړوئ، دغسې لیکنې، دغسې پوسټونه مه کوئ. او بیا پی ټي ایم خپله یو څوک مشر لري، منظور پښتین. که چیرې هغه هر ډول خبره کوي، بیا د هغه وروسته به ولس تصمیم نیسي چې موږ څه کوو. که بیا یې په دغه د پنجاب په مقابل کې د جګړې اعلان هم کوه، بیا به یې وکړي. خو هیله مې له تاسو او له نورو دغو ملګرو نه دا دی چې دغه ډول لیکنې، دغسې پوسټونه مه کوئ. دا خطرناک ثابتېږي. دا به د پی ټي ایم د بدنامۍ سبب ګرځېږي. په نړیوال سټیج کې د دغه نوم تاسو بدوئ. دا یو ولسي حرکت دی. ولسي حرکتونه کله هم ټوپک ته لاس نه کوي. په دې هیله چې دغه ویډیو تر نورو پورې ورسوئ.